السلام علیکم ګرانو شاګردانو، ستړي مسئ، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې جوړ به یاست. خپل تېر درس به مو هم څو پلا تکرار کړی یې، زده کړی به مو او انشاءالله کوم مشکل به نه پکښې لري. نن ورځ موږ راځو خپل د نوي درس ته ادامه پکښې ورکوو چې هغه موضوع یا عنوان مو د اختر ورځ چې نیمه درس مو په تېره ویډیو کې وویلی او نوی درس دی په دې ویډیو کې انشاءالله وایو. نویمه صفحه هم راواړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د درس موضوع عنوان دی د اختر ورځ. موږ په تېره ویډیو کې ویله چې اختر چې دی موږ په کال کې 2 اخترونه لري، چې یو کوچنی اختر او یو هم لوی اختر دی، چې په دې باره کې موږ درس ویلی. اوس به یې هغه درس بیا تکرار کړو تر څو ستاسو ښه زده سي. د هغه څخه وروسته به خپل نوي درس ته ولاړ سو. موږ په یوه کال کې 2 اخترونه لرو. موږ په یوه کال کې 2 اخترونه لرو چې یو یې کوچنی او بل یې لوی اختر دی. چې یو یې کوچنی او بل یې لوی اختر دی. د اختر په ورځو کې نجونې او واړه هلکان لاسونه سره کوي. د اختر په ورځو کې نجونې او واړه هلکان لاسونه سره کوي. چې دا څه شو؟ زموږ تېر درس و. خدای دې وکړي چې زده کړی به مو یې او مشکل به نه پکښې لري. اوس راځو خپل د درس پاتې برخې ته یا هم نوي درس ته شروع کوو چې هغه هم دی. اول یې زه وایم شاګردانو، د هغه څخه وروسته بیا یې تاسو په ما پسې وایئ. سمه ده؟ نوي کالي اغوندي. نوي کالي اغوندي. د خوښۍ او خوشحالۍ میلې جوړوي. د خوښۍ او خوشحالۍ میلې جوړوي او یو بل ته د اختر مبارکي وایي. او یو بل ته د اختر مبارکي وایي. یو وار بیا وایم. نوي کالي اغوندي. نوي کالي اغوندي. د خوښۍ او خوشحالۍ میلې جوړوي. د خوښۍ او خوشحالۍ میلې جوړوي او یو بل ته د اختر مبارکي وایي. او یو بل ته د اختر مبارکي وایي. ګورئ موږ په داسې کې ویله چې 2 اخترونه دي، یو کوچنی اختر یو لوی اختر. په دې کې ټوله ډېر خوشحاله یي، نوي کالي اغوندي او څه کوي، یو بل ته د اختر مبارکي وایي. تاسو ګرانو شاګردانو تاسو په د عکس کې وګورئ چې ټوله داسې خوشحاله دي او یو بل ته څه کوي، مبارکي وایي، د اختر مبارکي وایي. نو زموږ د نن ورځې درس د غونډو و. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصوئ، زده سوی مو یې. اوس هم راځو خپل د کورنۍ دندې برخې ته. په کورنۍ دنده کې موږ ته وایي لاندې توري په خپلو کتابچو کې په کلمو واړوئ. لاندې توري موږ ته راکول سوي چې 8 کلمې چې توري چې تاسو یې څه کوئ، په کلمو باندې اړوئ. مثلا اول مثلا یو مثال به زه تاسو ته وایم، نور به تاسو وکړئ. مثلا 5 دی. پنځم چې دی اول څه دی د 3 تورو څخه جوړ شوی دی. اول څه دی؟ میم دی. تاسو به داسې میم ولیکئ. پسې څه لري؟ واو دی. پیونده واو به ورسره ولیکئ او پسې هم څه دی؟ ژ ده. ژ به ورسره ولیکئ. د دې څه څه جوړ سو؟ موږ. نو ټوله د تاسو دغه رقم کوئ. سمه ده؟ نو څو سوله؟ اوس 7 کلمې سولې. تاسو به خپلې کتابچې ته دا رسوئ او د دغه توري څخه به کلمې جوړوئ. نو د نن ورځې درس مو د غونډو و شاګردانو. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصوئ او یو شی مو ځینې زده کړی وي. تر بیا پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.